من خلق السماوات چا پیدا کړی دي اسمانونه والارض ازمک لا یقولن الله نخامق ذیب وای چې الله قل دورته اویا افرایتم تاسو کدی دلی دي ما هغه تدعون چې تاسو ورته عبادت کوئ چې تاسو نه غواړئ تاسو ورته دعاګانې کوئ من دون الله سوا د الله تعالی ان ارادنی الله کچیر ارادو کی الله تعالی بدرند تکلیف رسولو هل آیا هن دوی ان دا دوی چې دا چا عبادت کوي تاسو کاشفاتو د لری کول شي لری کون کی دي ضره تکلیف دا هغه یعنی الله ما تکلیف را رسول او غواړي نو استاد هغه ته چې چانه غوښتنه کوي دا مان لری کول شي بیا او ارادنی او یا که اراده ولري الله تعالی برحمت برحمت خپل سرا هل هن آیا دی دوی ممسکاتو اسارون کی رحمته د میرا بانی خپل قل دور وایا حسبی الله کافی د ما د پار الله تعالی علیه بمغبانی يتوکل المتوکلون ځان سپارون کی قل ورتوا يا قوم ازما قوم اعملوا كي على مكانتكم بخبل زي اني بخبل طريقي اني زكي عامل عمل كون كما فسوف تعلمون بدر ضربتا استپتا ولگی ضربتا پوي شي من ياتيه اغذوك ياتيه توك راشي يعني چا باندې چراشي عذاب يخزيه رسواب کی اغا ويحل او رابش عليه بدباني عذاب مقيم ده همیشوالی ولا يعني څومره جوړ راشي نو رابشي د همیشوالی عذاب ان بشکمغه انزلنا نازل کړه دی عليك الكتاب کتابن کتاب للناس د پاره د خلقو بالحق صحیح تکسرا فمن اهتدى فمن بسغتو که اهتدى چلار اومندا فلنفسه نخبل ځان د پاره دا یعنی فائدہ د خپل ځان دا ومن ضل او څوک چې گمراه شو فانما بشک خبر دا د بل نه دا يضل گمراه شو دی یعنی گمراهی د علیها قوم د باندې دا نقصان د گمراهی عمدته دا وما انت اونیت علیهم بدوی باندې بی وکیل کارساز نگہبان ذمہوار الله ولا تعالی يتوفى الانفس اغا قبضه کوي روحنا اخلي روحنا وفات کوي روحنا حين موتها وقت مرګ د اغا روح کې والتي او هغه روح لم تموت نمري یعنی وقت مرګ لا رغلې نوي في منامها په خوب د هغه کې نن دا خوب هم یو قسم مرګ دی پدې کې مونږه وګورې ژوندۍ خو په خپل ځان باندې مونږه پوي ګنا نو کچاته الله خو خي نوره خالص واخلي او کچاته خو خنی الله تعالی نوره هغه سره پریری خود د هغه روحاني هغه زندگی ژوندۍ زندگی هغه تنوالی فیمسکو بیامنا کوي التي هغه قضا چې فیصله کړی دا علیها باغ باندې الموت مرګ چا باندې فیصله کړی نو بس راشي باغ ويرسل اوراستي الاخرى انور اغبل الى اجل تريونتي مسمى مقرر پوری یعنی هغه خو اخلي او د بل ته واپس ورکی چراوي خي کی بیا او داغه چې خپل نیټه پوره شي به هلته والیتنا ان یقینا فی ذلک بدیکی لآیات نشانات لقوم اقوام نپاره يتفکرون چې فکر کوي ام اتخذوا ایدین ولدی من دون الله سوا الله تعالی شفعاء سفارشیان چې کنه دی بماته د الله بوړاندې سفارش کوي قل ورتوا اولو كانوا اگر کوي لا کوي دوی لا یملکون چې مالکان نوی شی انت شی ولا يعقلون او نه عقل لري تاسو پوښوي کنه دی وای چې دا موږ شفاعه نیولې دي ته جواب ورته ورکا چې دا څوک چې تاسو ځان لپاره شفیعان نیولې دي د شفاعت کوونکی کدا داسې وی چې اډو مالکان نوی او عقل هم پکې نه بیا هم تاسو دا خبره وکوي بیا هم تاسو هم د عقیده او سوچي قل دورته وایا لله الله د بار الشفاعت سفارش ته جميع اټول یعنی اختیار د سفارش الله سره ده هغه غوړي نو هغه کوي والله له هغه د بار ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو والارض او د زمکه ثم بیا الیه ما طرف ته ترجعون تاسو واپس کړئ شي واذا هر کلا ذکر الله جیات کړئ شي الله تعالی وحده یوازي اشمئزت نو نفرت کی بد بولگی مخوران شي او دا خبر او درنه ولگی قلوب الذين زرون داغو کسانو تا باغو کسانو زرون باندې لا يؤمنون چې ایمان نه راوړي بالآخرت باخرت باندې چې الله ورته یو یاد کړي بیا دا خبره په بدلږي او دا زموږ په علاقو کې الله دې موږ معافیو کې ډېر کم کسان چې دینه بچتي چې کله ته ورته خبره یو کې پیران یا خبره ورته کې دا مردگان یا خبره یو کې دا فلانی بیا وې دا پیران نه من دا زیارتونه نه من
هغه ور باندې بدلږي بس دا بیا فورن در باندې الزام لګي دا وزارتونه نه مانی دا خبره په بدلږي خو کچېره بیا ته د اغې د مزاج مطابق چرته زیارت د غیات کې چې کوم هغه منی یا کوم نه غیریږي او شرمېږي یا بل څه خبره ده نو بیا د خوشحال شي ګوري دا ډېر پوي دی او ډېر صحیح دی همدغه کوشا بسي هغه باره کله فرمایي هر کله چې یاد کې اذا ذکر او هر کله چې یاد کړل شي الله ولا تعالی وحده یوازي چې کنه یو د شریک نه لري اشمئزت قلوب الذين نفرت کوي زړه دغه کسانو لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي بل اخرت په اخرت باندې د دې خبره بیا په بدلږي و اذا هر کلا ذکر چې یاد کړل شي الذين بغو کسان باندې من دو هغه کسان من دونه چې علاوه د الله ندي اذا هم په دغه وخت کې دوی یستبشرون خوشاله شي بیا د خوشاله شي چې د زیارتونه مني قلت ورته اللهم اے رب سما فاطر السماوات پیدا کون کې ته د اسمانونو ان اے پیدا کون کې د اسمانونو والارض او د زمکي عالم الغیب او په هیدن کې د غیب د आवाज دلا کنا اللهم فاطر السماوات والارض اللهم عالم الغیب اللهم الشهادتي اندا دغه आवाज دی اے رب سما اے الله تعالی چې پیدا اون کې د اسمانونو اے پیدا کون کې د اسمانونو او د زمکي اے په هیدن کې په غیب شونو باندې او په خارو باندې انت تحكمهم تب فیصله وکي بین عبادک فمن بندگان خپلو کې فی ما باغس کې کانو جود فی واغی کې یختلفون چې اختلاف کو ولو کچر ان للذین او خلق د بار ظلمو چې ظالمان دي ظلم کړي وي ما هغه فی الارض چې بزمکه کې دي جميعا اټول ومثله او دمر نور مور سره کې معهود سره لفت دو او بیا په فدیه کې ورکی بهیدا من سوء العذاب په بدل د بد عذاب کې یوم القیامت ورځ د قیامت نو دا په بدل نشي دا دنیا ټوله ډکه کې او دمر ور سره نورم کې او بیا د آخرت کې ورته وای چې دا اوس در کومه فزما عذاب لري ک الله بیا بن قبليږي وبدا اخکار بشي لهم دوی د پاره من الله د الله طرفنا ما هغه لم يكونوا چنود يحتسبون چې ګمان کو وبدا اخکار بشي لهم دوی د سیئات بدیان د دوی ګناهونه د دوی یا اغبت انجام د دوی ما هغه کسبو چې دوی بکړي وی وحاق بهم او راگیر بکرا دوی ما هغه عذاب کانو چې دوی به هغه پور یستهزئون چې ټوکی به کولې فاذا به هر کلا مسل انسان چې ورسیږي انسان ته ضرر تکلیف دعانا نو دې مونږ را بلی بیا دعاګانې کوي مونږ ته بیا ثم بیا اذا هر کلا خولناه چې مونږ ورګدتا بدل ګددا هغه حالت نعمتن په خوشالۍ باندې مننا د خپل طرف نه قال نو دې به وای انما بشک خبر دا د بل نه دا اوتی طهور کړه شوی د ما تعالی علم په پوهه سره انده زما کمالو دا زما پویا وا دا ز خيارو ما دا مده سخی طریقې سره د مشکل نه ځان خلاص کو او داسې می وکړل او داسې می وکړل نو د الله شکریا بنا ده او حال دا چې کله راګیر وو نو هغه وخت الله ته چغي والی چې کله الله خلاص کو نو بیا صفات د خپل ځان شروع کړو بلکې هي دا فتنه یو ازمایشته ولکن او لیکن اکثرهم اکثر د دوینا لا يعلمون نبهیږي قد بتا کی سرا قالها ویلی ودا الذين غو خلقوا دا خبره کړي وا او کسانهم من قبلهم چې دین وړاندې فما اغنا بس بکار نغلل فائدې ورنکړانهم اغویتا ما كانوا يكسبون هغه چې دوی بکول فاصابهم بیا ورسېدلو اغیتا سیئات بدیان انجام بد ما ده کسبو چې دوی کړیو کما عمل چې دوی کړو دا غي بد انجام اغیتا ورسېدو والذین واکسان ظلموا چې ظلم وکړو منها اولئک دغه خلقنا سيصيبهم زرد چې وبرسیږي دوی ته سیئات بدیان اغبد انجام ما دا عمل کسبو چې دوی کړی دي وما هم او ندي دوی بمعجزين الله ته شکست ورکون کی الله تعجز کون کی اولم يعلموا ايدنا بهيږي ان الله چې بشکل تعالی يبسط فراخي الرزق رزق لمن اغچا د بار يشاء او چې هغه وغواړي ويقدر اغه تنګراولي ان یقینا فی ذلک بدیکی لآیات نشانات لقوم قوم د بار یؤمنون چې هغه ایمان راوړي قل ورته یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم دې بهترین آیات ده بندا وای چې همدغه می ویلې او په دې حالت کې راته مرګ راغلی
قل هو یا عبادی اے زما بندگانو الذین زما اغو بندگانو